په شمال زون کې له مرګونې زلزلې یوه اونۍ تېرېږي، خو لا هم کورونه ویجاړ، ټپیان له ژورو زخمونو کړېږي او زیانمن شوي بشري مرستو ته سترګې په لار دي. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې سلګونه هغه کورنۍ چې نږدې هر څه یې له لاسه ورکړي، د هوا په سړېدو سره د سرپناه له نشتوالي اندېښمن دي. دوی وایي د کورنیو غړو له لاسه ورکولو وروسته یې اوس هیله دا ده چې ویجاړ شوي کورونه یې جوړ شي او ستونزو ته یې په جدي توګه حل لاره پیدا شي. همین تو خانه‌های ما کلش در زلزله ویران شده، کلی ما در میدان هستیم، جای شیشتن نداریم، 8 نفر 9 نفر نانخور هستیم. یعنی می تو در بدری در سری ما اومده دیگه، توکل ما به خدا. این زلزله ما شهید دادیم، خانه و جای چیزا تخریب شده، کاملا خراب شده. یعنی ما از مسجد، از دولت، از کلک میخوایم که کمک و همکاری برای مردم کنن. خو دلته د بلخ په شولګر ولسوالۍ کې لسو مرستندویو بنسټونو په یو ځای 15 ډوله خوراکي توکي، د کورونو وسایل او نغدې پیسې د بلخ ځایي چارواکو سره په همغږۍ 228 زلزله ځپلو کورنیو ته ورکړي. مسؤلین وایي نږدې راتلونکي کې د بلخ له یو شمېر نورو زلزله ځپلو کورنیو سره هم د مرستو پلان لري. په دې کې خوراکه او غیر خوراکه مواد خو ډیر دي، ماشاءالله قلمونه اقلام یې ډیر دي، کمپلان پکښې کې دي، خیمې پکښې کې دي، وړه پکښې کې دي، غوړي پکښې کې دي، داسې د هغه کم د اشپزخانې کم لوازم چې دي هغه ټول پکښې کې دي، نو نقده پیسې هم پکښې کې دي په دې کې. این توزیع بازم جریان داره و هر بخشی که باشه انشالله برای مردم کسانی که متضررین شده و بررسی میشه، دقیق میشه، هیچ گوشه و کنار کدام اگر باقی مانده باشن باقی نمیمونه انشالله و صدای شبیلنگ بکنه و آیات تعیین میشه و مطمئن باشه که ده همه کس انشالله این کمک میرسه. زلزله ځپلي چې له ترلاسه کړو مرستو خوښ دي وایي ورسره شوې مرسته یوازې لنډمهاله اړتیا پوره کولی شي، خو په وینا یې بیرته د فرزان بسیا کېدو لپاره دې ورسره اوږدمهاله مرستې وشي. زلزله مانده، خود ما بچه ما مانده، یک قسم کده کشیدیم، همینجا رسیدم همه گرفت. بسیار ما تشکر میکنیم از همه بزرگای ما، کارمانای دولت یا غیر دولت، هر کس باشه خبرداری که خداوند اجرش بر رزینو بده. منطقه چپا شد از زمستان ما از بعد در خیمه باشه، دیگه توشکی باشه، خوردانی باشه، نمیده ضرورت چی هم هست دیگه. بل لور ته بیا د سمنګان خلم ولسوالۍ مسؤلین وایي وروستۍ زلزلې تر ټولو ډېر د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي زیانمن کړي، خو لا یې هم د پام وړ مرستې نه دي ترلاسه کړي. مسؤلین پر لوړپوړو دولتي چارواکو او مرستندویو بنسټونو غږ کوي چې له زیانمنو شویو سره مرسته وکړي څو د ژمي له رارسېدو وړاندې یې اړتیاوې پوره شي. تقاضای ما از تمام نهادهای خیریه و مؤسسات و مقامات امارت اسلامی تقاضا داریم، چون که در زمستان است، زمستان پیش رو داریم، مردم بیچاره را دستگیری بکنه، دست مردم بگیره. مردم کل امیدش همی است که نهادهای ما، تجارای ما با ما همکار باشه. د یادونې وړ ده چې بلخ او سمنګان ولایتونو کې تیرې زلزلې د نږدې 40 کسانو ژوند واخیست، څه باندې 1000 کسان یې ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه یې په بشپړ یا نسبي توګه ویجاړ کړل. امان الله عادل، حریت راډیو، مزار شریف.